معزز کتونکو السلام علیکم. تاسو ګورئ لګیای زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. معزز کتونکو زه نن ایکټیو وایس او پیسیو وایس اف ریلیټیو ایډورب وای وین ویر اینڈ هاو سٹارټ کوم. معزز کتونکو دا ډیره امپارټنټ سټرکچر ده، نو دا ښه په توجه سره وګورئ او تر پایه پورې وګورئ، دې دپاره چې تاسې پې پوه سئ. راځئ چې شروع یې کړو. معزز کتونکو زه نن صرف دا پارټ وای او ویر دا به په دې ویډیو کې د دې باره کې تاسو ته ټیچنګ درکوم، او انشاءالله مخکې ویډیو کې به بیا کوم چې دغه حصه ده دا پارټ ده بیا به په هغه ویډیو کې یعنې کې راتلونکې ویډیو کې به د دې باره کې کنسپټ درکوم. Active and passive voice of relative adverb in present indefinite tense. The relative adverb why, when, where and how active voice او passive voice په فعل حال متعلق کی. معزز کتونکو د relative adverb why, when, where and how دا په passive voice کې برقرار وي، یعنی کې په دې کې تبدیلی یا چینجنګ نه راځي. او بل چې دا په پیسیو وایس کې لکه په ایکټیو وایس کې چې برقرار وي یعنی کې تبدیلی پکې نه راځي، نو داسې هم په پیسیو وایس کې په دې کې تبدیلی یا چینجنګ نه راځي، دا برقرار وي. او بل چې دا کوم چې پیسیو وایس دا هغه که د هر ټینس وي نو هغه کې صرف د ورب دریم حالت لګیږي او ورسره د بای هم اضافي توګه باندې استعمال کیږي. راځئ چې شروع یې کړو. AV active voice why do you disturb me ته ما ولې تنګوې، نو دا ترجمه ده په پښتو ژبه کې د دې ایکټیو وایس. نو معزز کتونکو داسې موږ کله په پیسیو وایس کې بدلوو یا چینج کوو نو دا به بیا تر دې پورې دا په پیسیو وایس کې بدل سي، کنورټ یا چینج به سي. نو چې کله موږ دا په پیسیو وایس کې کنورټ کوو یا چینج کوو نو بیا به په پیسیو وایس کې اول ریلیټیو ایډورب وای دا به پیسیو وایس کې کنورټ سي لا به چینج سي په وای باندې، دې دپاره چې په دې کې تبدیلي یا چینجنګ نه راځي. دا چې څرنګه په ایکټیو وایس کې وي هم دغسې به په پیسیو وایس کې لګیږي. بیا به هغه نه بعد کوم دغه می چې دی دا ابجکټ دا ابجکټیو کیس ده، نو د دې چې کوم سبجکټیو کیس ده یا سبجکټ ده نو هغه دی آی، نو می به په پیسیو وایس کې کنورټ سي یا به چینج سي په آی باندې. او آی سره هیلپینګ ورب کومکي ورب لګیږي ام، دې دپاره چې کوم پیسیو وایس وي او هغه په پریزنټ انډیفینیټ ټینس کې وي نو بیا د آی سره هیلپینګ ورب ام لګیږي. بیا به دې نه بعد ډسټرب دا د ورب فرسټ فارم د اولنی حالت ته، نو دا به پیسیو وایس کې کنورټ سي یا به چینج سي د ورب په تھرډ یا د ورب په دریم حالت به بدل سي ډسټربډ باندې. او بیا به دې سره د بای اضافي توګه استعمال راسي په پیسیو وایس کې. او بیا چې کوم دغه یو دی او بیا چې کوم دغه یو چې دی دا سبجکټیو کیس دا سبجکټ ده، نو د دې یو چې کوم ابجکټیو کیس ده یا ابجکټ ده هغه هم یو دی، نو دا یو به کنورټ سي لا به شفټ سي لا به چینج سي په پیسیو وایس کې په یو باندې. نو معزز کتونکو ریلیټیو ایډورب وای وي، وین وي، ویر وي، هاو وي، نو د دې چې کوم سټیټس ده نو دا د انټرګیټیو سوالیه ده، نو دې دپاره که ایکټیو وایس وي نو هغه به هم اخر ته دا کوېشن مارک سوالیه نشان لګیږي، او که پیسیو وایس وي نو د هغه به هم اخر ته دغه سوالیه نشان یا کوېشن مارک یا انټرګیټیو مارک به ضرور لګیږي. why am I disturbed by you ستا له طرفه یا ستا له خوا زه تنګول کېږم یا ځورول کېږم، نو دا د پیسیو وایس د پښتو ترجمه ده. AV active voice where do they like to play hockey هغوی
چیرته یا په کومه سیمه باندې هګۍ کیلول خوښوي. نو دا ترجمه ده د دې اکټیو وایس په پښتو ژبه کې. نو معزز کتونکو داسې موږ کله په پیسیو وایس کې بدلوو نو د دې به چې کومه دغه برخه ده یا دا پارټ ده له دې نه تر دې پورې او بیا له دې نه تر دې پورې مطلب دا ده د ریلیټیو ایډورب نه پرته دا به مکمل سنټنس یا جمله په پیسیو وایس کې کنورټ کیږي یا به چینج کیږي. نو داسې موږ کله په پیسیو وایس کې بدلوو نو اول به ریلیټیو ایډورب دا ویر چې دا په پیسیو وایس کې کنورټ شي په ویر باندې دې دپاره چې په دې کې چینجنګ یا تبدیلي نه راځي دا برقرار وي. نو بیا هغه نه بعد چې کوم دا هوکي چې دی دغه ابجکټ ده ابجکټیو کیس ده. نو د هوکي چې کوم سبجکټیو کیس دی یا سبجکټ هغه هم هوکي ده. نو هوکي به په پیسیو وایس کې کنورټ شي یا به شفټ شي په هوکي باندې. او هوکي سره په پیسیو وایس کې په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې هیلپینګ ورب ایز لګیږي. دې دپاره هوکي چې دی دا سینګولر دی واحد دی. بیا به هغه نه بعد لایک دا د ورب فرست فارم ده. نو دا به په پیسیو وایس کې کنورټ شي یا به شفټ شي د ورب په تھرډ فارم یعنی کې په لایکډ باندې. بیا به هغه نه بعد کوم دغه ټو چې دی دا به په پیسیو وایس کې په ټو باندې بدل شي. نو بیا هغه نه بعد چې دا پلی چې دی دا ورب ټو دا سیکنډ ورب ده. نو دا به هم په پیسیو وایس کې کنورټ شي یا به چینج شي. نو معزز کتونکو دا هم پوینټ ده دا ښه په توجه سره واروئ. کله چې په سنټنس یا په جمله کې دویم ورب وي او هغه په پیسیو وایس کې کنورټ کیږي یا چینج کیږي نو بیا به هغه نه مخته د ټو نه بعد به دا بي چې دی دغه به هم اضافي توګه باندې لګیږي. نو بیا به د ټو نه بعد بي ولګیږي په پیسیو وایس کې. هغه نه بعد بیا کوم چې دا دویم ورب ده پلی دا فرست فارم ده. نو دا به په پیسیو وایس کې کنورټ شي یا به چینج شي د ورب په تھرډ فارم په پلیډ باندې. او بیا به هغه نه بعد چې دی بیا به ولګیږي بای اضافي توګه باندې. دا ښه په توجه سره وګورئ او ښه په توجه سره غوږ ورته کېږدئ. بیا به هغه نه بعد کوم چې اخر ته دا دی دا سبجکټیو کیس ده سبجکټ ده. نو د دې چې کوم ابجکټ ده یا ابجکټیو کیس ده هغه دم ده. نو دی به کنورټ شي یا به چینج شي په پیسیو وایس کې په دم باندې. او اخر ته به دا کوشچن مارک یا سوالیه نشان به هم لګول ضروري وي. ویر از هوکي لایکډ ټو بی پلیډ بای دم. د هغوی په ذریعه یا د هغوی له طرفه یا د هغوی له خوا چیرته یا په کومه سیمه باندې هګۍ کیلول خوښول کیږي. نو دا ترجمه ده په پښتو ژبه کې په پیسیو وایس والا. نو معزز کتونکو دا طریقه ده د اکټیو وایس نه پیسیو وایس جوړول. نو دا که چیرې تاسو په اول ځل په دې باندې سر نسو خلاص نو تاسو یې بیا هم کتلی شئ او بیا یې هم کتلی شئ. نو دا طریقه ده د اکټیو وایس نه پیسیو وایس جوړول. دا د ویډیو پای. معزز کتونکو که چیرې زما دا ویډیو تاسو خوښه شوي نو بیا سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. انشاءالله مختنی ویډیو کې به ریلیټیو ایډورب هاو اینډ وین به سټارټ کوم. تر هغه پورې د الله په امان.